د طالبان حکومت په افغانستان کې د پوهنتونونو د لومړي پړاو د داخله امتحان یا د کنکور امتحان د پیل کېدو اعلان وکړ چې په بدبختانه باید ووایو چې یو ځل بیا نجونو ته پکې د ګډون برخه نه ده ورکړل شوې. د امتحانونو ملي ادارې ویلي چې په امتحان کې د نجونو پرېکړه د تعلیم او لوړو زده کړو وزارت پورې اړه لري، یعنې له هغوی څخه چې امر ونه شي دوی نشي کولی چې نجونو ته په دغه امتحان کې ونډه ورکړي. د طالبانو حکومت ویلي چې دا ځل به امتحانونه له پښتو دري ژبو سربیره په عربي او انګلیسي ژبو هم وي چې دوی په د دې لپاره سوالونه هم تیار کړي دي. د طالبانو د حکومت د امتحانونو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني به نن ورځ وویل چې د پوهنتونونو راتلونکي داخله یا د امتحان اعلان یې وکړ، خو د نجونو په اړه د درې خاص ونه ویل، خو دا چې په د نجونو پر مې نه دي ویشل شوي دا نو دا معنا لري چې نجونو ته پکې د ګډون برخه نه ده ورکړل شوې. نوموړي ویلي دي چې هر کله چې د فورمو ترتیب او کړنلاره بشپړه شي نو بیا به د ازموینو ملي ادارې ته چې مراجعه وکړي. د 2020 کال سپټمبر میاشتې راهیسې چې په 978 ورځې کېږي د طالبان حکومت تر شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم محرومې ساتلې دي او دوی ته یې د زده کړو چانس نه دی ورکړی او تقریبا یو نیم کال راهیسې یا 513 ورځې کېږي چې پوهنتونونو ته همداشان نیمه لوړو زده کړو ته د نجونو پر تګ او د دوی پر زده کړه بندیز لګېدلی. د طالبان حکومت د امتحانونو ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني وویل چې په روان کال پوهنتونونو داخله د امتحانونه به په 5 پړاوونو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره شي. حقاني ویلي د لومړني پړاو امتحانونه به د جون پر 6 پیل شي او 3 ورځې به دوام وکړي او دویم پړاو امتحانونه به د جون پر 21 او 22 د دریم پړاو امتحانونه به د جون په 28 او 28 د څلورم پړاو امتحانونه د جولای پر 4 5 او 6 او د 5م پړاو امتحانونه به د جولای پر 12 ترسره شي. حقاني همداراز وویل چې د داخله امتحانونو د سیستم د معیاري کېدو لپاره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په همکارۍ د سیستم پر اصلاح همداشان نوي کېدو کار شوی دی، خو دا یې ونه ویل چې په دې برخه کې ولې د نجونو د ګډون په اړه کار نه دی شوی. د طالبان حکومت د امتحانونو د ملي ادارې مشر دا ونه ویل چې دا ځل په امتحانونو کې څومره کسان ګډون وکړي، خو ویلي دي چې تیر کال 4,240 هلکانو په داخله امتحانونو ګډون کړی و او په دغو کې 4,316 بریالي شوي وو. همداشان د ملګرو ملتونو د اسلامي همکارۍ تنظیم د بشري حقوقو نړیوالو ادارو امریکې او ګڼ شمېر هیوادونو په وار وار د طالبانو حکومت غوښتي چې د نجونو پر اعلی تعلیم لګولی بندیز ختم کړي، خو طالبان حکومت تل ویلي چې تر 6 ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بشپړ بندیز نه دی لګولی بلکې د لنډې مودې لپاره یې ځنډولی او کله چې په دې برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي هغوی ته به بیرته د تعلیم اجازه ورکړي، خو تر 3 کلونو تېرېدو وروسته یې هم لا د دغو اقداماتو نتیجه نه ښکاري.